دا د یو افغان جنازې مراسم دي چې د پروازونو نشتون له وجې په متحده عربي اماراتو کې خاورو ته سپرل کیږي په داسې حال کې چې د خپلې کورنۍ هیڅ یو غړی شتون نه لري. دا یوازینی افغان نه دی چې کورنۍ د آخري دیدن نه بېدیداره شوه. اوس مهال زموږ د پروازونو نشتون له وجې زموږ په لسګونو هیوادوال په بهرنیو هیوادونو کې خاورو ته سپرل کیږي په داسې حال کې چې دوی جسدونه تر ډیر وخت پورې په یخچالونو کې ایښودي د دې لپاره چې خپل هیواد ته به پروازونه خلاص شي او د دوی جسدونه به خپلې کورنۍ ته ولېږدول شي تر څو خپله کورنۍ آخري دیدن وکړي او خپل وطن کې خاورو ته وسپارل شي. خو په آخره کې دوی نه خیلي شي او جسدونه یې په هغه ملک کې خاورو ته وسپاري چېرته چې وفات شوي دي. دا او دې ته ورته ستونزو سره اوس مهال زموږ افغانان که په داخل د افغانستان کې دي یا په بهرنیو هیوادونو کې ډېرې غټې ستونزې سره مخامخ دي. وجه هم دا نړیوال ملکي پروازونه دي اوس مهال افغانستان ته او د افغانستان څخه بند دي. دغې ستونزې حل کولو لپاره اوسنی حکومت ډېر کوشش کړی کم چې هغې باندې موږ هم سترګې نه پټوو خو دوی ولې نه بریالي کیږي چې بهرني پروازونه شروع شي. حال دا چې دوی خپله د بهرنیو هیوادونو او هوایي شرکتونو څخه هیله کړې ده چې دوی د افغانستان ته خپل پروازونه بیرته شروع کړي خو بیا هم تر اوسه پورې دوی نه دي بریالي شوي چې دغې ستونزې ته حل لار ولټوي. دا چې بهرني هیوادونه یا هوایي شرکتونه اکثر هم د کابل هوایي ډګر امنیت خبره کوي نو دغه برخه کې مخکې داسې ویل کېدل چې قطر هیواد یا ترکیه ته به وسپارل شي خو هغې برخه کې هم تر اوسه پورې کوم نوي معلومات نه دي راغلي. نو موږ یو ځل بیا د اوسني حکومت څخه هیله کوو چې دوی د دغې ستونزې لپاره زر تر زره حل لار ولټوي